کله دې چې غوښتل ویده شې د ګناه سره مه ویده کېږه، ځکه انسان که وغواړي که ونه غواړي د ورځې په جریان کې کله چې سهار د خوبه پاڅېږي تر دې پورې چې ویده شې حتما داسې یو کار درنه شوی دی چې تا ته په ګناه کې حساب شوی دی. یعنې چې کله بوتان نه غوښتل چې غیبت وکړي خو غیبت به درنه شوی وي، تا به نه غوښتل چې ګناه وکړي، په یوه چا به دې بد نظر لګېدلی وي، یا هم یوه بله داسې خبر به درنه شوي وي چې خواسته یا ناخواسته به تا ته په ګناه کې شمېرل شوي وي. اما مخکې د دې نه چې ویده شې د ګناه سره مه ویده کېږه. څه باید وکړې؟ کله چې ویده کېدلی پورته شه 2 رکعته لمونځ وکړه، که 2 رکعته لمونځ دې هم نه شوی کړی د قرآن کریم تلاوت وکړه، که هغه دې هم نه شوی کړلی قرآن کریم تلاوت واوره او خوند ځینې واخله، ځکه انسان چې په هر حالت کې مري په همغو حالت کې به بېرته راپورته کېږي. نو اوس کله چې څملاستې لمونځ وکړه، تلاوت واوره یا تلاوت وکړه، ځکه تر سهاره پورې خدای خبر چې بیا به را ژوندي شو او که په همدې خوب کې به همداسې د دنیا نه لاړ شو. السلام علیکم.